السلام علیکم ملګرو، زه یم شاعر عمر خټک سوجنوال. ملګرو، نن په اټک کې د کتاب میله مبارک پروګرام دی. دا کتاب میله لګېدلې ده. په دې کې چې کوم مقامي شاعران دي موجود دي، کارونه کتابونه راوړي دي، که د پنجاب د پښتو ژبې سره تعلق لري، که د اردو ژبې سره تعلق لري، که د اردو ژبې سره تعلق لري. هغه دلته دا سټال لګېدلی دی او ډېره بهترینه موقع ده. د اټک کمیټې میونسپل کمیټې چې کوم راجا افتاب صاحب دی، د هغه زاهد حسین صاحب، د ټولو موږ شکریه ادا کوو چې دا پروګرام را جوړ کړو. نو په دې کې زما سره یو ډېر خوږ ملګری افتخار مالیار صاحب موجود دی. راځئ په افتخار مالیار صاحب نه د وحدت په اخبار کې د ده غزل هم راغلي دي. ډېر ښه شاعر دی، د اټک د سیمې تکړه شاعر دی، صوابۍ د سیمې په اټک کې اوسېږي. نو افتخار وایي نه په دې باره کې چې افتخار صاحب یو غزل اورو. افتخار صاحب یو غزل واورم. شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی مهربانه دی. زه د عمر خټک صاحب چې د پښتو ادبي ټولنې اټک یو ملګری دی، یو داسې ملګری دی چې د په وجه چې د اټک ټولنه روانه ده. نو زمونږ چې دی په دې وحدت اخبار کې یو غزل راغلی و، هغه درسره شعر کومه چې امن سره تېر ژوندون خمایه کو او لاړ زره 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 رمایه کو او بند لري پنکار ښکاري د کار سړی ډېر ښه ډک د ساندو چوندو خو نغمایه کو ډېر ښه شا او کدا دواړه خالي لاس تللي وخت ډېر په محل که په خیمایه کو او ویش د قسمتونو کې حق ډک سړی جنګ د تیرو تورو سیلمایه کو او ستاسو دون نظر ته درلوګی کو شعر د مالیارو زمزمایه کو.